نن غیر مقلدم دا چغوي، نن وابی دا چغوي، نن جماعت المسلمین والا دا چغوي. د احناف سره زمونږ اختلاف په څه خبره ده، د مقلدین سره زمونږ اختلاف په څه خبره ده. د به فورن د اغزینه شروع شي، مونږ ورته وایو قران او حدیث ومني. احناف مونږ رابلی د امام فقه ته، احناف وای مقلدین وای فقه ومنه، فقها ومني. د یاد وساتئ محترمو، زمونږ کلم په دې خبره کې اختلاف نشته، دا خبره اتفاقی ده. مونږ وای قران او حدیث منل دا ایمان ده، قرآن او حدیث نے انکار کول دا کفر دے. دا زمونږ د مقلدین او احناف النظریه دا، دا زمونږ د اهل سنت والجماعت علماء دیوبند موقف او مسلک دے. ها زمونږ د وابیانو سره جګړه په خبره ده، زمونږ د بریلیانو سره جګړه په خبره ده. بریلیان نعره لګي، یو طرف ته غیر مقلد وای، احناف ته فقه طرف ته راکاږي، قرآن حدیث نه دلري کوي. بل طرف ته بریلیان چغي وای، احناف ته قرآن او حدیث نه فقه په نوم باندې لري کړي، بیا واپس دغه احناف واپس فقه نمنی. زم ز علماء دیوبند سره تعلق ساتم، علماء دیوبند اهل سنت والجماعت اعتدال والا مسلک او نظریه لري. وکذالک جعلناکم امه وسطا لتكونوا شهداء علی الناس. الله رب العزت د دې امت صفت بیان کړی دی، دا اعتدال والا امت دی. دیو عقاید نظریات اعتدال والا دي، د دیو مسائل او اعمال اعتدال والا دي. یو طرف ته غیر مقلدم دوکه وکړه، وابیم ته په وسوسو کې وګرځولې. ما وی د وابي سره زما په دې خبره کې اختلاف نه دی، ها د وابي سره زما اختلاف په دې خبره کې دی. وابي وای په قران کم آیاتونه چې ستاره خواهش او د مرزي مطابق دی هغه ومنه. وابي وای د نبی له سلام احادیث کم احادیث چې ستاره ذهن او د نظریه د خواهشاتو مطابق دی هغه ومنه، د باقینه انکار وکا. ز اهل سنت والجماعت دیوبندی حنفیم زم نه قران او حدیث پورا منل دا ایمان دی. کم آیاتونه چې مرضی او د خواهش مطابق هغه منل، د باقی نه انکار کول دا ایمان نه دی. تاسو له وګورئ جی، سو کاله مخ کې پېښور کې اوسې کې زما بیان نو شو، وا بیان رااله ناظم راوستو به ما سره کې راستا، ما ته مونږ سره به مناظره کې، ما ورته مناظره پس کوي. ما ته وی تاسو مونږ په 100 بجې دی جی، ان شاء الله په باندې به کوي، ان شاء الله ٹھیک ده کنه، په باندې به کوي ان شاء الله. زمونږ د احناف په نسبت باندې مناسب ټیم دی ان شاء الله. ما ورته مرګري په سبا باندې مناظره کې، د ما ته وي زبو مناظره کول غواړم، تا چې په سبا باندې بحث وکړو. ما ورته ما په 2 مسلو بحث وکړو، یو په 3 طلاق والا مسله باندې، دویم د تراویح مسله باندې. ما ورته دې باندې بحث کې ویل نه، دې باندې بحث نکوم. ما ورته ته په سبا بحث کې د ما ته وي زبو مناظره کوم تقلید په مسله باندې. نو ما ویل او تاسو له نور څه درځم نه، یو تقلید هم زده کړل دی. ما ورته ها ټیک ده، وس مناظره کې دی وای نه وس مناظره نکوم، تاریخ ټیم زیب متعین کوه کې به مناظره وکړو. ما ورته دا کاغذ درواخ خپل مدعا او داوا ولیکا، زب جوابی داوا ولیکم ان شاء الله العزیز مناظره به مقرر کو. د مالا واپس په کاغذ باندې لیکل وکا، وای زمونږ د اهل حدیثو دعوه داله چې قران او حدیث واجب الاتباع ده. قران او حدیث څه ده؟ یعنی دا قران او حدیث اتباع واجب ده. ما ورته مرګری دی کې خو اختلاف نشته، په کومه خبره کې چې اختلاف دی اغه راشه، تقلید ته کوپر و شرک و حرام و اغه ولیکا. قران او حدیث واجب الاتباع ده. دا زمونږ د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت نظریه ده. څوک چې دینه انکار کوي مونږ وایو دا د اسلام نه خارج دی، اسلام کې داخل نه دی، د مسلمان نه دی، کافر دی، په دې سره د اسلام د دایره نه وځي. ما ورته ها مرګری تقلید والا مسله ولیکا، د ما ته نه بس دا زمونږ نظریه ده. ما ورته ټیک د کاغذ مال راکا، د خپل کاغذ لیکلیو مونږ اهل حدیث قران او حدیث واجب الاتباع غنو. ما ورته لاندې ولیکل، ما ان شاء الله مونږ احناف اهل سنت والجماعت علماء دیوبند با مناظره کې دا خبره ثابتو چې اهل حدیث په خپل دې داوا کې دروغجن دي. اهل حدیث په خپل دې داوا کې څه دي؟ ما ته وی یار ته ولیکل چې تقلید واجب دی. نو ما ورته تقلید مسلې له ترازینو په مای ولې لیکي، ته تقلید لراشه زبم په تقلید لیکل وکما، ته قران حدیث واجب الاتباع داوود ولیکل، ما هغه مطابق جواب دا ولیکل. ما ورته ان شاء الله د مناظره پرز به ثابتوم. قران وای اصول سلور دی، اطیع الله قران مجید، اطیع الرسول احادیث د نبی علیہ السلام، واولی الامر منکم اجماع د امت،
فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله والرسول اجتهاد د مجتهد تفسیر کبیر کی امام رازی رحم الله لیکلی دی اطیعوا الله قرآن مجید فاتبعونی احادیث د نبی علیہ السلام ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى اجماع د امت فاتبعوا یا اولی الابصار. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائے الاعتبار هو القیاس. سلور اصول مانا قرآن راکڑا, سلور اصول مانا احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راکڑا. قرآن مو د شریعت د یو مسئله حل کول لپاره اصول سلور دي. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کې ماته خبره معلومیږي. ها وس یو سلی را پاسيږي هغه وای د شریعت د شرع اصول سلور نه دي بلکې دو دي, اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. صرف قرآن او حدیث نو د دو اصولونو انکار وکړو که انکار یې ونکړو ویکو نوم د قرآن اخلي واپس د قرآن نه انکار دی, نوم د حدیث اخلي واپس د حدیث نه انکار دی. قرآن وای اجماع حجت دا, احادیث وای اجماع حجت دا. قرآن وای اجتهاد د مجتهد حجت دی, احادیث د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کوي اجتهاد د مجتهد حجت دی. وابي انکار کوي دی وجنه زما وابي سره جګړه ده. زما دا جګړه نه چې هغه قرآن حدیث ومنه زویم فقه ومنه, نه زویم قرآن حدیث پوره ومنه دی وای نه د خواهش او د مرضی مطابق ومنه بس. او دویم طرف ته محترم بریلیان را پاسیدا. بریلیان وای احناف فقه نه مني, احناف فقه نو زهم فقه رسیز نوم دی, فقه د هر کتاب نوم دی. فقه چې ما او تاولی کل دا غي نوم شو نه د یاد وساتئ. فقه د مفتابها او معمول بها اقوال او مسائل نوم دی. فقه د مفتابها او د معمول بها اقوال او مسائل نوم دی. دی وجنه بریلیانو ته بیا ګرانیږي چې د فقه مفتابها معمول بها مسائل داغه نخپل مسلک ثابتول دا مشکل پریوزی. ما یو بریلی سره موبایل باندې ما سره خبرې کولې یو دو مسلو ته پوسې کو. ما ورته مرګری تاسو ځان ته احناف وایي کنه وایي؟ ما ته وایي ها وایو. نو ما ورته زمونږ استاد مسلو په سلو ډیره په اسانه باندې کې دی شي د ما ته وایي هغه څنګه. ما ورته لکه بنو بسم الله وکړو د وابي سره جماعت جګړې قران حدیث نو دلایل پیش کوم. ته ځان ته حنفي وې, ته ځان ته اهل سنت وې, راځلک بسم الله وکړو کې بنو ستاو زما په منځ کې چې کم امور متنازع دي, ستاو زما په منځ کې چې کم مسایلو کې اختلاف او تنازع ده لګي یو مسله به کیدو دا بر فقه په مفتابه او معمول به مسایلو باندې پیش کو. کله فقه مفتابها او معمول بها مسائل نستعمل ګرتیا وشو زو خپل مسلک پرې دما که زمانه مسلک مرګرتیا وشو بیا تخپل مسلک پرې دما. او دغه مونږ پنځپریانو ته وایو پنځپریان د پنځپری د اودال زد دیو بندې یما ز اهل سنت والجماعت یما زم زما استا مسائل هم پاسانه حل کیږي. راځي کې بنو بسم الله وکو حیات النبی صلی الله علیه وسلم باندې د دیوبند موقف راوړه, د دیوبند موقف راوړم په عذاب قبر باندې د دیوبند عقیده راوړه, د دیوبند عقیده به پیش کوم, د دیوبند کتابونه پیش کوره, دیوبند کتابونه به پیش کوم, په توسل بذوات الفاضله باندې د دیوبند مسلک پیش کوره, دیوبند مسلک به پیش کوم, په یزیدیت باندې د دیوبندیت مسله پیش کوره, دیوبندیت به پیش کوم, په استشفاء د قبر النبی صلی الله علیه وسلم باندې د دیوبندیت نظریه پیش کوره, دیوبندیت به پیش کوم. ها زه خو کلاوم زمونږ علماء دیوبند خو اجماعي فتوا رااله چې پنځپریان گمراه دي, د اهل سنت نه خارج دي, مستقل امام جوړول مکروه تحریمی دي. تر دې پورې چې نن د پاکستان دویش لوی مدرسې دا غویم اجماعي فتوا رااله کتابي شکل کې چاپ ده. بهرحال محترمو حدیث میں استاذ په وړاندې لوسته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فقيه واحد یو فقيه اشد علی الشیطان من الف عابد. شیطان باندې د زرو عابدانو د گمراه کولو نه د یو فقيه گمراه کول ګران دي.